یو څه تفصیل وکړو. د دې نه وروسته یو بل بحث درته ذکر کوم، قدم القرآن وحدوثه. قرآن قدیم دی او که حادث دی؟ نو د معتزله په نیز باندې قرآن حادث دی، او د اهل سنت والجماعت په نیز باندې قرآن قدیم دی. د معتزله دلیل دا دی چې قرآن حادث دی ځکه قرآن مرکب دی د اصوات او د حروفونه، او په اصوات او حروفو کې ترتیبي وكل ما هذا شانه يكون حادثا، چې په چا کې ترتیبي هغه حادثي، نو قرآن حادث شو، مرکب د حادث نه حادثي. نو دوی داسې وایي چې قرآن مرکب دی د حروفو او د اصواتو نه، حروفو او اصواتو کې ترتیب دی، او چې په چا کې ترتیب هغه حادثي، نو حروف او اصوات حادث شو. قرآن مرکب دی د حروف او د اصواتو نه، ټول قرآن هم حادث شو ځکه مرکب د حادث نه حادثي. دا د معتزله دلیل دی، او وابیان هم د دوی په نقش قدم باندې. او اهل سنت والجماعت فرمایي چې قرآن په دوه قسمه دی. کلام د الله په دوه قسمه دی، یو کلام نفسي او بل کلام لفظي. کلام لفظي چې د اصوات او د حروفونو مرکب دی دا حادث دی، دا د الله صفت دی. او کلام نفسي چې دا د حروف او د اصواتو نه دی مرکب، هغه د الله، هغه د الله صفت دی. دواړه د الله صفتونه دي. کلام لفظي د الله صفت دی، کلام نفسي د الله صفت دی. په خبره پوه شئ، دواړه د الله صفتونه دي، دواړه د الله کلامونه دي. خو دا کلام لفظي چې د اصوات او د حروفو نه مرکب دی، او کلام نفسي چې کوم دی دا د اصوات او د حروفو نه دی مرکب. نو کلام لفظي حادث دی، بیا هم د الله صفت دی، او کلام نفسي چې دا قدیم دی او هغه د الله صفت دی. دواړه د الله صفتونه دي، خو حیثیت بدل دي. کلام نفسي په دې حیثیت د الله صفت دی چې تر الله پاکه پورې قائم دی، دا قدیم د الله پاکه پورې قائم دی. او دا لفظي دا د الله صفت دی په دې حیثیت چې د الله مخلوق دی، د الله پاک پورې قائم نه دی ځکه قیام د حوادثو تر الله پاکه پورې محال دی. نو کلام لفظي د الله صفت دی په دې حیثیت چې د الله مخلوق دی، او کلام نفسي د الله صفت دی په دې حیثیت چې د الله پاکه پورې قائم دی. اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې د الله مخلوقات خو مونږ هم یو، موږ ټول د الله مخلوق یو که نه یو؟ کلام لفظي د الله مخلوق دی، نو دا مخلوق څنګه د الله صفت شو او دا نور مخلوقات د الله صفت نه کېږي؟ پکار دی چې ټول مخلوق د الله صفت شي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې کلام لفظي د الله مخلوق بلا واسطه دی، او مونږ او تاسو د الله مخلوق بالواسطه یو. صحیح ده؟ کلام لفظي د الله مخلوق دی بلا واسطه، مونږ ورته د الله صفت وایو، او مونږ او تاسو د الله مخلوق یو او بالواسطه. مور او پلار پکې واسطه ده، خوراکونه پکې واسطه دي، منی پکې واسطه ده، ډېر وسایل دي پکې. نو موږ او تاسو د الله مخلوق بالواسطه یو، لدی وجه نه موږ او تاسو ته د الله صفت نشو ویلې، او کلام لفظي د قرآن ته د الله صفت ویل شي. نو اصل اختلاف په دې کې دی چې کلام نفسي شته او کنه. د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې کلام نفسي موجود دی، او د معتزله په نسبت باندې د الله کلام نفسي نشته، بلکې د الله کلام یوازې لفظي دی. دا قول د وابیانو دی چې د الله کلام یوازې د لفظي دی، نفسي نشته. معتزله هم داسې وایي، وابیان د نن سبا هم دا وایي چې د الله کلام یوازې لفظي دی، نفسي نشته. او موږ وایو چې د الله کلامونه دوه دي، لفظي او نفسي. نو د کلام نفسي د وجود دپاره موږ دلایل وایو. یو څلور دلایل به د الله پاک په توفیق باندې درته ذکر کوم. یو دلیل بداهت دی، وجدان په دې باندې شاهد دی. ما چې سحر استاسو ته کوم درس مرتب کړی دی، دا د شپې زما په ذهن کې کلام نفسي و، اوس ترېنه کلام لفظي جوړېږي. تاسو چې کله خپلو ماشومانو ته یا جوماتونو کې درس کوئ، نو اول دا درس ټول کلام نفسي وي او وروسته ترېنه کلام لفظي جوړ شي. نو اول دلیل بداهت دی. وجدان په دې باندې شاهد دی چې د کلام لفظي نه مخکې څه شی وي؟ کلام نفسي. اول تصور اجمالی وي او بیا وروسته کلام وي. نو یو دلیل ورته بداهت دی. او دویم دلیل، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د خلافت مسله وه،
انصار راټول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دفن شوی نو تکفین او تجهیز نو شوی انصار را جمع شو او د ځان د پاره خلیفہ ټاکلو ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما دا دواړه ور روان شو چې د انصار سره خبره وکړي او د ټولو مسلمانانو یو خلیفہ وټاکلی نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه کله په لار روانم نو زورت فی نفسی کلاما ما پسړه کې یو خپل تقریر جوړ کړ زورت فی نفسی کلاما ما یو خپل تقریر پسړه کې برابر کړ خو چې کله انت ورسېدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تقریر وکړو نو هغه زما پسړه کې چې کوم تقریر هغه ټول بیان ما ته هیڅ هم پرې نه ټول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان او د حضرت عمر الفاظ داسې دي زورت فی نفسی کلاما ما پسړه کې تقریر جوړ کړ نو دا پسړه کې چې کوم تقریر جوړ کړي و دې ته کلام نفسی وایي هغه ګوره مرکب د اصوات او د حروف نه دی پسړه کې اجمالی جوړ شوی او دریم د لغتو نم یو دلیل درته وایم عربان فرمایي ان الكلام لفي الفؤاد وقد جعل اللسان عليه دلیلا کلام اصل کې پسړه کې او دا د ژبې بیان دا د زړه په کلام باندې دلیل دی دا د هغې نه تعبیر دی نو دا کلام لفظي چې دا مونږ یې تلاوت کوو دا د کلام نفسي نه تعبیر دی دریم دلیل هم درته ذکر کړو او څلورم یو دلیل روح المانی ذکر کړی دی او ډېر ښکلی دلیل دی د یوسف علیه السلام په باره کې راځي سورت یوسف کې فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا اوس په کلام نفسي موجود نشي په کلام نفسي باندې قول ونه کې نو د صدر د آیات او د عجز د آیات د اول د آیات او د اخر د آیات په مابین کې به تعارض او تناقض راشي ګوره په اول د آیات کې داسې راځي فأسرها يوسف في نفسه یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام ورونو په یوسف علیه السلام پسې تهمت وتړلو کله چې د یوسف علیه السلام ورونه په غلا کې ګیر شو نو چې ویلې ان سرق فقد سرق اخ له من قبل کله غلا کړی وي ابن یمین نو د یو بل ورور یوسف علیه السلام هغه مخکې غلا کړی و فأسرها يوسف في نفسه یوسف علیه السلام په زړه کې پټ کړه ولم يبدها لهم او دوی ته ښکارا نه کړه نو معلومه ده چې دوی ته نه د ښکارا کړه وروسته څه وایي قال انتم شر مکان ورته ویل چې تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک یو دلته په ورته ښکارا کړه قال انتم شر مکان نو په اول د آیات کې راغلي دي چې ولم يبدها لهم ښکارا نه کړه ورته او په اخر د آیات کې راغلی چې ورته ښکارا کړه ورته ویل انتم شر مکان تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک یو نو ګوره قال نه قول نفسي مراد ده قال انتم شر مكانا يعني قال في نفسه تجربه کې د ځان سره ویلي دا قول نفسي دی نو که کلام نفسي باندې قول ونکي نو لم يبدها لهم او قال انتم شر مكانا په مابین کې به تعارض راشي ځکه لم يبدها لهم په دې دلالت کوي چې دوی ته ښکارا نه کړه او قال انتم شر مكانا په دې دلالت کوي چې دوی ته ښکارا کړه نو تعارض به راشي نو د دفع د تعارض د لپاره موږ وایو چې دا اخر کلام نفسي دی قال انتم شر مكانا يعني قال في نفسه انتم شر مكانا فزنه کې ویل چې تاسو ډېر بد یې په اعتبار د مرتبه سره نو دا کلام نفسي دی د دې وجه نه دا خبره ثابته شوه چې قرآنونه دوه دي یو نفسي او بل لفظي دا مونږ چې تلاوت کوو دا لفظي دی دا اصل کې دا نفسي نه تعبیر دی دا دواړه د الله کلامونه دي دواړه د الله صفاتونه خدای یو حدیث ته بل قدیم دی دا قدم القرآن وحدوثه دا مسألة ختمه فدي فوقش دا مونږ چې تلاوت کوو دا قرآن قدیم دی که حادث دی دا حادث دی کم قدیم دی کلام نفسي هغه کلام نفسي چې د الله صفت دی په دې معنا چې د الله پاک پورې قایم دی هغه قدیم دی نو موږ چې قرآن ته قدیم وایو هغه قرآن ته قدیم وایو او چې حادث وایو نو دغه ته حادث وایو چې دا د اصوات او د حروف نه مراد یو بل بحث درته ذکر کوم تفسیر بالرايه جائز ده کنه ده جائز هل يجوز التفسير بالرايه تفسیر بالرايه جائز ده کنه ده جائز اول د تفسیر بالرايه معنا ذکر د تفسیر بالرايه معنا دا چې یو شی په کتاب الله او سنت الرسول صلی الله علیه وسلم او په آثار د صحابه کې فائدہ نشي نو اوس
آیا مجتهد د خپل رائے باندې د دې آیات د معنا بیان جایز دی کنه دی جایز دی خبره پوښ تفسیر بالرائے څه ته وایي یو آیات کریمه ده داغه معنا په کتاب الله کې پیدا نشو په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا نشو اوس یو مجتهد د داسې آیات معنا چې په کتاب الله کې نشتا په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشتا هغه په خپل اجتهاد باندې یو مجتهد د دې تفسیر کوي نو دا تفسیر جایز دی کنه دی جایز نو په دې کې دوه قول دي بعض علما فرمایي چې تفسیر بالرائے نه دی جایز او د دوی لپاره دوه دلیل دي یو دلیل دی په حدیث کریمه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تکلم فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ من تکلم فی القرآن برأیه چا چې په قرآن کې تفسیر وکړو بیان وکړو په خپل رائے فاصاب اگر چې د تفسیر حق ته رسیدلې وي صحیح تفسیری کړي وي فقد اخطأ بیا به د تم خطا کار وایي کوم لیکلو دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تکلم فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ او دویم حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په قرآن کې بے علم خبرو د بغیر علمنا هغه معنا په خپل رائے باندې اخلي من تکلم فی القرآن بغیر علم یعنی برأیه فلیتبوأ مقعده من النار هغه د ځان ته ځای په اور کې تیار کړي نو بعض علما فرمایي چې تفسیر بالرائے نه دی جایز خو جمهور علما فرمایي چې تفسیر بالرائے جایز دی دا یو آیات تفسیر په کتاب الله کې ملاو نشو او سنت الرسول صلی الله علیه وسلم کې ملاو نشو په آثار د صحابه کې پیدا نشو نو اوس مجتهد ته دا جایز ده چې په خپل رائے باندې د آیات تفسیر وکړي نو دا د جمهور علماو قول دی او د دوی لپاره ډیر دلایل یو درې دلایل به موږ ذکر وکړو یو دلیل آیات کریمه ده الله پاک فرمایي ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه الى الرسول اچرتا دوی دا مسله واپس کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و الى اولي الامر منهم او مجتهدین ته لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو مجتهدین به د دې په معنا پوه شوي یو اختلافي مسله ده د دوی مجتهدین ته پیش کړي وي نو مجتهدین به په دې پوه شوي نو د مجتهدین پوها دا په غیر منسوسی مسله کې چې مسله منسوسی وي هغه کې مجتهد او غیر مجتهد ډول یو برابر دي د منسوسی مسلې په حکم مجتهدم پويږي غیر مجتهدم پويږي د مجتهد پوری چې خاص دی د علم نو هغه په غیر منسوسه مسله کې ده نو د یو آیات کریمه تفسیر ده کتاب الله کې ملاو نشي په سنت رسول کې ملاو نشي په آثار د صحابه کې ملاو نشي غیر منسوس وي نو په دې غیر منسوس باندې مجتهد پويږي نو الله پاک د دې مدح ذکر کړی دا چې علمه الذين يستنبطونه منهم دویم اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی کتاب انزلناه لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دویم دلیل ګور الله پاک د تدبر طرف ته دعوت ورکړی دی کتاب انزلناه عظیم کتاب دی الله پاک فرمای ما نازل کړی دی د څه لپاره می نازل کړی دی لیتدبروا آیاته چې د دې په آیاتونو کې تدبر وکړي شي نو د تدبر طرف ته الله دعوت ورکړي او تدبر په دې غیر منسوس احکامو کې کی تدبر هم دغه تفسیر بالرائے ده او دریم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه القرآن ذلول قرآن چې ده دا نرم کتاب ده ذو وجوه یو آیات کریمه پکې د 3-4-5 معناګانو احتمال لري فاحملوه على احسن وجوهه نو تاسو پکې خپل معنا ورته ذکر کړئ یو آیات کریمه د ډیرو معناګانو احتمال لري نو تاسو ورته خپل معنا ذکر کړئ
حسن الوجه دا غي درک پرایا باندې کیږي نو معلومیږي دا چې تفسیر بالرایه جایز دی دا به څه معلوموي چې دغه معنا پکې راجحه ده او دا بل معنا پکې مرجوحه ده دا راجحیت او مرجوحیت دا پرایا باندې معلومیږي نو تفسیر بالرایه جایز دی که تفسیر بالرایه نه جایز نو دا راجح او د مرجوح معنا د معناګانو تعین به ممکن نشي بعض علما چې تفسیر بالرایه ته ناجایز وایي دا غوی د دلیل نه جواب داده اول حدیث ابوی پیش کړو من تکلم فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ چا چې په قرآن کې د ځان نه خبرې وکړي تفسیر بالرایه وکړي فاصاب د تفسیر بالرایه ثواب او صحیح خو بیا هم د خطا ده د دې معنا دا ده چې فقد اخطأ الطریقه د ترتیب غلط کو ترتیب داو چې پکار دی د یو آیات تفسیر په کتاب الله کې کتلې وي کالته ورته نوې ملاو شوه به په سنت رسول الله کې کتلې وي کالته نوې ملاو شوه به په آثارو د صحابو کې کتلې وي کالته نوې ملاو شوه نو بیا به د عربي فصحا او بلغا او د اقوال مطابق داغي تفسیر بالرایه کړي وي نو تفسیر بالرایه څلورمه مرتبه کې ده اول مرتبه د تفسیر القرآن بالقرآن ده دویمه مرتبه د تفسیر القرآن بسنت رسول صلی الله علیه وسلم ده دریمه مرتبه د آثار الصحابه څلورمه مرتبه کې تفسیر بالرایه ده یو سړی راځي ډایرکټ تفسیر بالرایه کوي نو فقط اخطأ الطریق دا ترتیب غلط نو ګوره دا حدیث صحیح معنا دا ده چې من قال فی القرآن من تکلم فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ الطریقه او فقد اخطأ الترتیب دویم حدیث چې وی پیش کړو من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار نو دا غي معنا دا ده چې من قال في مشكل القرآن او في مجمل القرآن بغير علم مجملات د قرآن او مشکلات د قرآن متشابهات د قرآن باغی کې چې څوک تفسیر بالرایه وکي نو فليتبوأ مقعده من النار هغه د ځان ته ځای پور کې تیار مجملات د قرآن هغه کې متکلم ته ضرورت دی متکلم به بیان شارع به بیان نو مجتهد به نه بیان مجملات خو تاسو پیژنئ اصول شاشي او حسامی کې به تاسو وایي چې په مجملاتو کې متکلم ته ضرورت دی متکلم ته رجوع کیږي هغه به د دې مجمل آیات تفسیر درته کوي نو په هغه کې رجوع متکلم ته کیږي او متشابهاتو کې توقف دی نو من قال فی مجمل القرآن ومتشابهه چا چې په مجملات او متشابهات د قرآن کې تفسیر بالرایه وکړو نو فلیتبوأ مقعده من النار هغه د ځان ته ځای په اور کې تیار کی او په مجملات او متشابهات کې تفسیر بالرایه نه کیږي مجملاتو کې شارع ته رجوع کیږي او په متشابهاتو کې توقف کیږي په دې خو پوه شئ په دې زمن کې د محکم او د متشابه بحث هم درته محکمات او متشابهات خبره د محکمات او د متشابهات راغله د محکمات د لپاره دوه تعریف دي د قرآن آیاتونه بعضی محکمات دي او بعضی متشابهات دي اول درته د محکم او د متشابه تعریفونه ذکر کوم او بیا درته اختلاف پکې ذکر کوم د محکمات د لپاره دوه تعریف دي اول تعریف د محکم د لپاره ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتأويل ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتأويل چې معنا مراد د خلقو په مابین کې معروف وي خلق په پويږي اما بالظهور یا خو ظاهري د دې وجنه خلق په پويږي او بالتأويل ظاهر نه ده د ډیرو معناګانو احتمال دی پکې خدا پکې راجح احتمال دی نو ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتأويل دې تویل شي محکم دویم تعریف د محکم د پاره ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا چې صرف د یوې معنا احتمال لري د دوه دریو معناګانو احتمال نه لري نو د محکمات دوه تعریف وایي کله کمران اول تعریف ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتأويل او دویمه معنی څه ده ما لا يحتمل دویم تعریفی ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا
چې صرف د یوې معنی احتمال لري او د بل معنی احتمال پکې نه دي ته محکمات وایي او د دې په مقابل کې متشابهات دي د متشابهات هم دوه تعریف دي اول تعریف دا دی چې مستأثره الله بعلمه متشابه هغه آیات ته وایي چې هغه الله پاک د خپل علم پورې خاص کړي د خپل ذات پورې خاص کړي بل چاته دا علم نه ورکړي مستأثره الله بعلمه او دویم محتمل اوجها متشابهات بدی ته وایي چې د ډیرو معناګانو احتمال لري یو آیات کریمه چې د ډیرو معناګانو احتمال لري دي ته متشابهات نو د محکم او د متشابه دوه تعریف شو دوه تعریف د محکم او دوه تعریف د متشابه بیا ګوره په دې کې اختلاف دی چې د قران آیاتونه ټول محکمات دي که ټول متشابهات دي او که بعض محکمات دي او بعض متشابهات دي نو په دې کې درې مذهب دي یو مذهب پکې دا دی چې د قران ټول آیاتونه محکمات دي او د دوی لپاره دلیل دا دی چې الله پاک فرمایي کتاب احکمت آیاته معنی داسې کی چې دا داسې کتاب دی چې ټول آیاتونه محکمات دي کتاب احکمت آیاته لیکن دا مذهب کمزور دی ضعیف دی بلکې باطل دی وجه دا چې کتاب احکمت آیاته دلته د احکمت نه معنی اصطلاحي نه د مراده چې ټول آیاتونه محکمات دي بلکې د احکمت آیاته نه معنی لغوي مراده ده معنی لغوي الاتقان مضبوطواله ده یعنی د قران آیاتونه مضبوط دي دویم مذهب پکې دا ده چې د قران ټول آیاتونه چې دي متشابهات دي او د دوی د پرده د اسماعیلیه چې دي او فرقه د اغا خانیان او اسماعیلیه دوی وای د قران ټول آیاتونه متشابهات دي موږ په معنا نه پوهیږو مهدی اخر زمان براشي او هغوی به بیا د دې معنا موږ ته بیانوي نو وای ټول آیاتونه چې دي متشابهات او د دوی د پاره دلیل الله په قران کریم کې فرمایي کتابا متشابهه داسې کتاب موږ نازل کړی دی دلته معنا اصطلاحي مراد دی متشابها چې ټول آیاتونه وای د متشابهاتونه دي لیکن دا مذهب باطل او غلط دی ځکه کتابا متشابهه د دې معنا دا نه ده چې دا داسې کتاب دی چې ټول آیاتونه متشابهات دي بلکې کتابا متشابهه دلته د تشابهونه تماثل مراد دی یعنی په اعجاز کې د قران ټول آیاتونه یو د بل مثل دي تماثل د په آیاتونو کې په اعجاز کې ټول معجز دي او ټول د فصاحت او د بلاغت په اعلی مرتبه کې نو د کتابا متشابهانه تشابه اصطلاحي نه د مراده بلکې تماثل ترنه مراد ده نو دا ډول مذهب باطل دي صحیح مذهب دا دی چې د قران بعضی آیاتونه محکمات دي او بعضی متشابهات دي او د دې لپاره دلیل د آیات کریمه ده منها آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات منها آیات محکمات د قران بعضی آیاتونه چې دي هغه محکمات دي هن ام الكتاب هغه اصل د قران ده واخر متشابهات نور متشابهات دي متشابهات به د محکمات تراجی کیږي نو د قران بعضی آیاتونه محکمات شو او بعضی متشابهات شو مصداق د متشابهات د اوائل د سورو د مصداق د متشابهات الف لام میم کاف ها یا عین صاد دا آیاتونه چې دي د مصداق د متشابهات او هغه آیاتونه چې د الله په صفاتو کې ذکر کیږي او په معنا لغوي کې جسمیت او اجزای دا د متشابهات نو د اوایل د سورو چې دي دا د متشابهات نه دي او دویم د متشابهات نه کم دي چې په اعتبار د معنا لغوي ظاهري سره الله پاک ته د جسم نسبت راځي که ظاهری لغوي حقيقي معنی مراده کې نو الله پاک ته د جسمیت نسبت راځي نو دا د متشابهات نه دي لك يد الله يوم يكشف عن ساق دلته د معنا لغوي ظاهري حقيقي کا مراده کې نو الله پاک ته چې داسې ساق منسوب کې داسې ید الله ته منسوب کې ظاهري معنا خو دغه ید ده چې دا د غوخي او د وینو او د اډوکو او د رګونو او د پلونو جوړ ده ظاهري د ساق معنا دغه پونډه ده
الرحمن علی العرش استوى الله پاک په عرش باندې مستوي شو کدا ظاهری لغوي حقيقي معنا مراده کې دا الله پاک نه جسم جوړيږي نو چې په الله پاک کې د ظاهری او حقيقي او لغوي معنا په اعتبار جسمیت راځي دا د متشابهات نو د دې په معنا مرادو کې اختلاف دی چې د دې معنا مراده یوازې الله ته معلومه ده او کنه غیر الله ته معلومه ده نو تحقیقی قول داده د احناف قول داده چې د متشابهات معنا مراده یوازې الله ته معلومه ده او د شوافع قول پکې داده چې معنا مراده الله ته معلومه ده او الراسخون فی العلم ته معلومه ده دا بیا په امغه آیات کې ان شاء الله چې د دې پوره تفصیل وکړو والراسخون فی العلم یقولون هغه ځکه به پوره تفصیل وکړو ودلته اجمالی دا خبره ذکر کړه چې د متشابهات معنا مراده چې د یوازې الله ته معلومه ده وما يعلم تاويله الا الله د متشابهات په معنا مراده یوازې الله پويږي والراسخون فی العلم دا بیا ځان ته جمله ده نو تقریبا تمهیدی چې کوم خبرې کول مو غوښتل هغه د الله پاک په توفیق باندې ختم شو د دین ورسته بسم الله الرحمن الرحیم سورة فاتحه دا شروع کوو